صادق څه پښتو لیانه ده ستا یو تقریر شروع کې خبرې ورختمې شي ما دې خدای ووایي ما دې قرآن ووایي خو زه خدای که ما خدای پېژني چې زه بس بیا هغه ورته تی وردو که دی تم ایسې بس ملګرو د روزي خان چې کومې خبرې کړو هغه تاسو واورېدې یعنې دې صرف او صرف دا ویلي چې صادق خان ادوزی چې دی دې له صحیح پښتو نه ورځي دا صحیح تقریر نشي کولی داسې خبرې کړې وي او که موږ وګورو که نه بلکل صحیح خبره کوي تاسو به د هغې چېرته سپیچ یا څه اورېدلی وي نو په هغې کې هغه چې څه قسمه خبرې کوي سړی اریان شي خو بس پیسه ورسره ده او خلک چې کم دی هغې پین پال وردي زه تاسو سره دلته دغه مختلف غونته خبره کوم چې دا جنګ چې د یو کم جوړ شوی دی زه به ورته داسې جنګ ویم لکه په یو بل پسې خبرې کول نو زیات تر خلک چې کم دی هغه صادق خان ادوزی سپورټ کوي وایي چې دا یو ټیک ټاکر دی او دا دی او دا دی خو تاسو ته به زه دا ویم کوم روزي خان چې دی هغه هم یو سینګر دی او د هغې داسې لکه ډېر زیات فیمس نه دی خو بیا هم ډېر زیات مینوال موجود دي او موږ له هم پکار ده چې د روزي خان سره ودرېږو ځکه یو فن ورسره دی یو قصب ورسره دی بل طرف ته که موږ د نورو خلکو ته وګورو نو داسې څه هنر ورسره نشته خو په یو طریقه او په بل طریقه چې کومې پیسې دي هغه یې جمع کړي دي او خپل کم اللیګل قصې چې دي هغه یې پرې روانې کړي دي نو زه تاسو ټولو ته ریکویسټ کوم چې ودرېږئ نو د روزي خان سره ودرېږئ ډېر زیات یو غریب انسان دی یعنې کم د یرې د لاسه چې کم دی دونه یره پرې راوستې ده چې هغه غریب معافي وغوښته چې ما کمې خبرې کړي او اوس چې کم دی هم خلک لګیا دي مختلف قسمه خبرې پسې کوي تاسو ټولو ته چې روزي خان سپورټ کوي او د هغه سره ودرېږئ